د ننګرهار امنیه قومندانۍ د سره رود ولسوالۍ په سیمو کې د کوکنارو د اړولو د کمپاین پیلېدو خبر ورکوي. د قومندانۍ ویان وایي د دغه عملیاتو پیل د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شو چې په یاد کمپاین کې د اړوند بنسټونو چارواکو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت اړولو کار عملاً پیل شو. د منصوبینو په حضور کې دغه د کوکنارو اړولو کار عملاً پیل شو چې پیل د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې وشو چې د سره رود ولسوالۍ امنیه قومندان همدارنګه ولسوال صاحب هم حضور درلودی چې د ولسوالۍ په مربوطاتو کې په لسو ساحو کې د کوکنارو کښت له منځه یوړي. دغه عملیات په جریان لري تر څو د ننګرهار ولایت 9 امنیتي حوزو مربوط او په 22 ولسوالیو کې چې په کومو ساحو کې کوکنار کرل شوي کښت یې له منځه وړل کېږي. دغه راز د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر وایي دمګړۍ په هیواد کې د نشه یي توکو کچه ډیره کمه شوې او زیاتوي تیرو 20 کلونو ته په پام سره اوس مهال د کوکنارو کرکیله 0 ته راښکته شوې ده. نوموړی له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو ځمکو کې اصلاح شوي تخمونه وکري. الحمدلله په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو کچه ډیره کمه شوې ده. که درته ووایو چې بیخي په داسې اندازه کې ده چې تیرو 20 کلو ته دا د 0 درجه موږ بللی شو، خو اما لیکن چې څه په کورو یا په سرایو کې لږ جزئي شوي پر هغه باندې عملیات روان دي، هغه به انشاءالله ختمیږي. دوی باید چې اصلاح شوي تخمونه وکري لکه غنم او داسې نور تخمونه چې هغه مشروعات تخمونه دي او د زموږ داسې د ملک یو هغه اساسي زراعت وي، هغه باید چې دوی وکړي. دغو کښتو څخه باید دوی لاس واخلي. ادریس وایي د نشه یي توکو پر وړاندې د اسلامي امارت تګلاره جدي او پرېکنده ده چې پر وینا یې سرغړونکي به د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو خپل ولس ته مو دا توصیه او پیغام دی چې که چیرې پر بامو مو کرلي وي او کوم په ګلدانیو کې کرلي وي، دا کښت چې د امیرالمؤمنین د خوا څخه ممنوعیت اعلان شوی دی او موږ ته حکم شوی دی، دا د دوی په خپله لرې کې د منځه څخه دې ویسي. او که چیرې همسایه د دغه چا چې دا تاریخ کرلي وي د دې هم جوار او همسایه باید که په خبر سي، باید چې زموږ ارګانو کشفي ارګانو ته خبر ورکړي چې څو هغه یا عملیات پر وکړي یا موږ ته اطلاع راکړي چې موږ بیا عملیات پر وکړو. او که چیرې داسې وي چې دوی کوکنار کرلي وي او بیا مجاهدین ورله د هغو د خوا څخه کشفیږي او متیږي، مځکه اړول کېږي، دی به محکمې ته معرفي کړي. بل لور ته د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینت استازي ډاډ ورکوي چې د کوکنارو د کرکیلې په اړه د اسلامي امارت د مشر فرمان په ښه توګه عملي کوي او زیاتوي چې په دغه برخه کې به د دوی عملیات دوام ولري. نوموړی وایي چاته اجازه نه ورکوو چې د نشه یي توکو قاچاق، کرکیله او یا هم استعمال کړي. ټول افغانستان ته هیئات لیږل شوي دي، په همدارنګه زه دغه ولایت ته رالیږل شوی یم. د مشرقي زون په سطح نن ننګرهار ولایت سخرود ولسوالۍ ته راغلي یاستو. نو انشاءالله ټول افغانستان کړېدلي ملت ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله شیله په شیله به د عملیات، کور په کور او دره په دره به د عملیات رواني او دا فرمان به په ډېره سمه توګه چې 2 کاله مخکې صدر شوی او تیر کال هم په سمه توګه انشاءالله تطبیق شه او سکال به هم هېڅ چېرته د دې اجازه نه ورکوو چې خلک کښت وکړي یا قاچاق وکړي او یا استعمال کړي. د یادونې وړ ده چې یاد کمپاین به تر هغې پورې دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې د کوکنارو د کښت څخه پاکې شوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کرکیلې بشپړ بندیز لګولی دی.